نو دغه مدارس دا اولیاء پیدا کوي دغه مدارس ستا بچینا ستا خدمتگار جوړي د چا بچي چې عالم وي او بل بچي دنیادار وي کالج یونیورسيټي والا دغه سړی د خپل زړه لاس کې دي او دا خبره دیو کی چې یاره ما ته کم بچي نږدې دي او کم بچي زما د زړه نه عزت کوي یو ډېر لوی وکیل تیر شوی دی دا وکیل دو زامنو یو عالم بل غیر عالم او سرکاري نوکر دا وکیل نه ورځ یو مرګري تاسو کو وېسا خو دو زامن دي کم زوی ستا ډېر خیال ساتي دغه عالم او کدابل دا ول ویل و یاره نور خو نه پوهېږم خو یو خبره ده لکوم یو ورځ دا یو بچی زما خدمت کوي بل ورځ مې بل بچی خدمت کوي په کومه ورځ چې دغه نوکر بچی زما دا سرکاري نوکر چې دی مالداره مو ډېره غصبي وی چې په کومه ورځ زما د دغه غصبي نمبري زما د خدمت نو وی دغه غصبي چې زه کله د دفتر نه راځم نو زما د خدمت دپاره خپل نوکر ودرولي او خپل نوکر له ویلي چې زما والد صاحب کله راشي نو دغه خدمت وکړه او وی چې کله زما د عالم بچي د خدمت ورځي نو وی په هغه ورځ چې زه کور له راځم زما د عالم بچي ما ته دروازه کې ولاړي وی چې زه کله کور له راشم زما لاس کې کسوي هغه ما نه والي بیا چې کله کور له ننوځم ما په کټ کې کینی ما نه پیزار او بوټان وباسي بیا کپڑا راوالی زما خولی اوچی کی بیا مال اوبر راوالی ونیسی بیا مال چاپیو کی وی چې ترسو پر زنیم او د شوی دا بچی زما خپل خدمت وی بعد دغه فرق دی په دغه عالم زوی کې مې او هغه دنیادار نو دغه مرګري ولو وی چې را حقیقت دا دی چې خدمت ستا کوي نو دغه عالم بچی ځکه عالم لا پته ده چې د پلار مقام څه مقام دی عالم لا پته ده چې پلار راضي وي نو الله به راضي او دنیادار بچي هغه له خو نه تا قرآن خولی دی نه ولا تا دا خولی دی چې بچیا الله ناراضه نه کې ګوره او عالم بچي دا زده کړي دي یو بزرګ له یو سړی راغو وی جی زما اولاد زما نافرمانه دی یو وظیفه راکا سراکا وظیفه راکا هغه بزرګ ولا وی بس خبر وی جی خیر ده څه وظیفه راکړه و یو وظیفه در کوم ډیره اسانه ده خو عمل پیو کا دغه سړی ولا وی جی بالکل راکې عمل به پکو وی هغه وظیفه دا ده چې ته د الله نافرمانی پرې د بچی بستا نافرمانی پرې دی ته د الله نافرمانی بچی الله ستا نافرمان کړي دي نو ته الله سره صلح وکا الله سره راضینامه وکا الله جل شانه بستا دا بچی ستا تابعداران جوړ کړي دا اسانه وظیفه ده نو الله جل شانه دې مونږ او زمونږ ټول آل اولاد دا د مدرسو سره وابسته وساتي او الله دې دغه مدرسو حفاظت وکړي دا مدرسې دا د دین قلاګانې دي الحمدلله اسلام که تر اوسه پورې باقی دی دا د علماو برکت دی دا د مدارسو برکت دی دا د طلباو برکت دی دا د اهل علمو برکت دی دا د هغه خلکو برکت دی چې کوم خلک د دغه مدرسو سره اخلاص او تعاون کوي